افغانستان کې سیلابونه د مړو شمېر نور هم لوړ شوی دی. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان په شمال بغلان، تخار، بدخشان او لویدیځ هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم، خو افغانستان کې طالب چارواکي وایي د جمعې ورځې ویجاړونکي سیلابونو په څو ولایتونو کې 200 ډېر کسان مړه او نږدې 250 تنه نور یې ژوبل کړي دي. په ورته مهال بیا د خوړو نړیوال پروګرام د مړو شمېر 300 تنه یاد کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون وایي لسګونه تنه نور لا درکه دي. وړاندې د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی BBC ته وویل چې یوازې په بغلان ولایت کې 131 کسان وژل شوي. نوموړي زیاتوي چې په تخار ولایت کې د شهیدانو شمېر 10 ته رسیږي او له 10 ډېر ټپیان دي. په قربانیو کې ډېری ماشومان او ښځې دي. د مرکزي بغلان امنیه قومندان مولوي بریالي له BBC سره په مرکه کې ویل تېره ورځ یوازې د مرکزي بغلان ولسوالۍ شیخ جلال، ګازکلي، لقیام او ګوډانو سلام خیل سیلابونه سختې وځپلي چې اټکل له مخې هلته د ښځو او ماشومانو په ګډون 60 ولسي وګړي مړه شوي دي. نوموړي وایي د دغه کسانو مړي روغتون کې دي او ډېر شمېر کورونه هم تخریب شوي دي. په بغلان کې د طالبانو حکومت امنیه قومندان مولا جان محمد حمزه وایي چې په دغه ولایت کې یوازې په یو ولسوالۍ بورکس